د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم د مین کډوال د ناول له 5مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. چوپتیا خوره شوه. غالب موبایل له جیبه راوویست. د واره د پیغام شړنګ شو. شوکت لیکلي و: خبر شوې؟ په څه شي؟ ټول پوهنتونونه د 2 اونیو لپاره رخصت شول. ولې؟ همدا د کرونا لپاره. غالب یې ورور ته وویل: لالا یو څه وغواړم. ووایه څه غواړې؟ که موټر راکړې. پوهنتونونه رخصت شول، یو څو ورځې کلي ته ځم. نو ولې د ژبه بندېږي؟ موټر خو یوازې زما نه دی. سمه ده. غالب له خونې ووت. مور یې په انګړ کې جامې وینځلې. ورغږ یې کړ: ادې زه کلي ته ځم. قربان دې شم زویه، نو دا وخت؟ هو ټول خلک ځي، امن دی. تر ماښام 7 بجو به ورسېږم. مازدیګر په خلاصېدو و چې غالب حرکت وکړ. ګړی وروسته د پلو څرخی له ساحې تیر شو. د کابل جلال آباد په لویه لار روان و. موټر کې د شفیق مرید سندره چالانه وه. د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی، که په ټولو آینو کې د تصویر دی. موټر لا هم هماغسې روان و، د سندرې په دې بیت سره: ښکاري ته هم زما قتل لوی اتل کړي، د دې ښار په منارونو کې د تصویر دی. موټر ځای په ځای ودرېد. غالب له ځان سره وویل: اوف، ژوند راته عذاب جوړ کړی. چیرته وتښتم ستا له یادونو؟ بیرته یې موټر چالان کړ. شېبه وروسته موټر بیرته وګرځول. بیرته د کابل په لور روان شو. شپه وه، لارې خلاصې وې. ګړی وروسته بیرته کور ته راورسېد. موټر یې کور ته دننه کړ. ورور یې وویل: ولې بیرته راغلې؟ بس زړه مې ونه شو لالا. غالب همداسې خپلې خونې ته لاړ او ویده شو. د غالب ستړې شپه بیا سبا شوه او ستړې ورځ یې پیل شوه. راویښ شو، سترګې یې پرانیستې، د خونې دروازه خلاصه شوه. مور یې غږ وکړ: زویه ویښ یې که نه؟ راځه چای تیاره دی. څو شېبې وروسته ورغی. دسترخوان یې خور کړ. ټول ناست ول. د غالب د موبایل شړنګ شو. شوکت ورته پیغام کې لیکلي ول: موبایل دې ولې بند و؟ تېره شپه څو ځلې مې زنګ درته ووهلو. خبره داسې وه چې وړانګې نه پوهېږم چې زما شمېره له کومه کړې، خو په وټساپ یې پیغام استولی او ویل چې د غالب شمېره راکړه. څنګه وکړم؟ څو شېبې وروسته یې ځواب ورکړ: بلاک یې کړه، کیسه کې یې مه اوسه. غالب پوهېده چې د صبر میوه خوږه ده او صبر یې هره ورځ خپلې پایلې ښودلې، خو دننه ضد یې ړوند کړی و. د وبایي ناروغۍ رخصتي ورځې تېرېدې. وخت چیرې تم کېږي؟ په چا ښه تېرېږي او په چا بد. او غالب د درسونو په لوستلو تېر کړې. 2 اونۍ تېرې شوې. پوهنتون پیل شوی و، خو لومړۍ ورځ غالب لاړ نه. دوهمه ورځ وه. غالب پوهنتون ته روان شو. ورسېدو. د پوهنتون دروازې سره شوکت او څو نور ټولګیوال ولاړ و. غالب وویل:
څه کوئ راځئ دننه کنه. شوکت وویل اوهو تا ته په تمه ځو کیک او ځینې نور شیان راوړو. کیک څه کوئ خیرت دی؟ ولې تا ته نه ده معلومه چې نن د معلم ورځ ده؟ اوه زما پام نه و یار. ټول روان شول. ګړی وروسته بیرته راورسېدل. شوکت وویل د پوهنځي کتابتون کې نمانځو. له رئیس مو اجازه اخیستې کتابتون ته دننه شول. ټول ټولګیوال راغلل. د کتابتون ډیکوریشن په خلاصېدو و. ګلابو او نورې نجونې هم یو څنګ ته ناستې وې. د غالب د موبایل شړنګهار شو. کتابتون کې شور ماشور و. د باندې ووت. موبایل بند شو. ګلابو راغله. غالب بیرته کتابتون ته دننه کېدو. ګلابو غږ کړ غالبه څو شېبې خبرې وکړو. غالب نه څه وویل نه یې ور وکتل. ګلابو له لاس ونیولو او ټولګي ته یې دننه کړ. ټولګی تش و. نو په ژړغوني غږ یې وویل ولې رانه تښتې؟ ولې ما څه ګناه کړې؟ غالب هېڅ ونه ویل. ګلابو پر څوکۍ کېناسته. له سترګو یې اوښکې روانې وې. غالب وروسته له میاشتو ور وکتل. ګلابو وویل راشه کېنه. غالب هماغسې ولاړ و. ګلابو بیا وویل وایم کېنه. غالب ورغی. لرې ترې کېناست. په غوسه یې وویل وایم زما څنګ ته نږدې کېنه. غالب نږدې ور کېناست. ګلابو وویل ما سره مینه لري؟ غالب ګونګی و. هېڅ یې نه ویل. ګلابو په غوسه وویل ووایه نور وخت نه درکوم. ډېره وځورېدم بس دی نو. غالب وویل نه. څه نه؟ نه مانا نه مینه در سره نه لرم. ته د کومې خټې جوړ یې؟ ټول وایي مینه را سره لري او ته څه وایي؟ غالب غلی شو. لنډه شېبه وروسته یې وویل چاته چې خپل عزت ګران وي تا سره به مینه ونه کړي. ولې په ما څه شوي؟ هو لکه هېڅ چې نه پوهېږې. زما د ګواښلو لپاره خو خلک رالېږي او خبره هم نه یې. څه؟ هو هماغه کسان چې زه یې وګواښلم تا نه و رالېږلي؟ ګلابو غلې شوه. شېبه وروسته غالب وویل رښتیا؟ ترخې وې ځکه اوس ګونګۍ شوې. د ګلابو په سترګو اوښکې را روانې وې. شېبه وروسته یې په ژړغوني غږ وویل قسم کوم زه په هېڅ نه پوهېږم خو دا هماغه کسان دي. غالب د ګلابو اوښکې نه شوی لیدلی. ور نږدې شو. اوښکې ورته پاکې کړې. ویې ویل ښه اوس غلی شه او تا کوم کسان یادول؟ نه پوهېږم. لومړی سمستر کې هغه د عملي کار په یو فورم کې ټولو خپلو شمېرې ولیکلې. له هغه ورځې راهیسې چا راته زنګونه وهل. ډېر یې وځورولم. اړ شومه چې سیم کارت مات کړم. هغه یو کس زنګ وهلو ستا په اړه یې راته وویل چې لرې ترې اوسه ترې. له هماغې ورځې راهیسې تا خپل ځای بدل کړ. ټولو سره به دې خبرې کولې خو ما ته دې راکتل هم نه. په همدې غم کې زما دې خبرو ته هېڅ پام نه شو. غالب ویل تا وویل او ما ومنله. له هغې یوه ورځ مخکې تا واټساپ کې پیغام واستولو چې له ما لرې اوسه. هغه څه ول؟ ګلابو له خپلې لاسي کڅوړې موبایل راوویست. د وړانګې سره د پیغامونو پاڼه یې خلاصه کړه. ویې ویل وګوره دا وړانګې راته وویل که مینه در سره لري نو ناشونې ده چې وډار شي. ته داسې یو پیغام ورته وکړه چې څه کېږي خو تا بلاک کړم. غالب غلی شو. د ګلابو پر مخ بیا اوښکې راماتې شوې. غالب پورته شو. د ګلابو اوښکې یې پاکې کړې. له لاسو یې ونیول. ویې ویل راځه چې کیک به خلاص شي. ګلابو یې لاس
کلک نیولی ویې ویل نو یو ځل خو ووایه څه ووایم مینه راسره نه لري. غالب له شېبې چوپتیا وروسته چیغه کړه مینه در سره لرم ګلابو. زه هم در سره ډېره مینه لرم خو لږ پام کوه نه وینې پوهنتون کې یو څوک به یې واوري. نه زه اوس هېڅوک نه وینم بغیر له هغه راتلونکي ژوند چې له تا سره به یې لرم. ګلابو مسکی شوی ویل ښه اول ته د باندې وځه بیا زه درځم. غالب د باندې لاړ. لنډه شېبه وروسته ګلابو هم لاړه. په کتابتون کې د نمانځلو مراسم پیل شوي وو. شوکت غالب ته ویل چېرته وې؟ غالب شوکت ته غېږه ورکړه. شوکت په حیرانتیا سره وویل څه شي خوشحاله ښکارې؟ د معلم ورځ دې مبارکي مې درکړه. ما ته ولې زه معلم یم؟ هو زما معلم خو ته یې. شوکت موسک شو. څو شېبې وروسته استادان راغلل. مراسم په خوشحالۍ او خندا سره تیر شول. د وخت په تېرېدو ټول محصلین لاړل. ګلابو او وړانګه هم له ټولګي ووتل. غالب شاته پسې ورغی. د پوهنځي دهلیز کې نور څوک نه وه. غږ یې کړ ګلابو شاته ورکتل. وړانګې ته یې وویل ته د باندې په تمه شه زه درځم. د غالب په لور را روانه شوه. ویې ویل څه وایي؟ خپله شمېره نه راکوي؟ تا ویل سیم کارت مې مات کړی نوې شمېره. ګلابو موبایل ترې واخیست. خپله شمېره یې ټایپ کړه. غالب ته یې ورکړه. غالب شمېرې ته ځیر شو. ویل دا خو نښه شمېرې دي یوه شمېره کمه ده. ګلابو ترې روانه شوه. ویې ویل یوه شمېره یې خپله پیدا کړه زه دې دومره وځورولم دا یې غچ. ګلابو ولاړه. څو شېبې وروسته غالب هم د کور په لور روان شو. څېره له لرې د نوي غوړېدلي ګل په شان تازه ښکارېده. کور ته ورسېد. د کور مخکې یو نوی ماډل موټر ولاړ و. خیر کور ته دننه شو. مور او مشر ورور یې انګړ کې ناست و. غالب ویل لالا د باندې موټر چې ولاړ دی دا چا دی؟ ورور یې مسک شو. ویل زما موټر خو وینې انګړ کې ولاړ دی زما خو نه دی. نه ما ویل د دروازې مخه یې بنده کړې. شېبه وروسته یې ورور له جیب کیلي راوویسته. غالب ته یې ورکړه او ویې ویل واخله. کور ته یې دننه کړه. ستا لپاره مې اخیستی د کابل پوهنتون. مزل ډېر اوږد دی ځکه. غالب باندې په دې ورځ د خوښیو باران و. له ورور یې مننه وکړه او د باندې ووت چې موټر کور ته دننه کړي. له هاخوا یې څو ملګري را روان وو. یوه چیغه کړه کوچني ورور دې وویل مبارک دې وي خو موږ ته چې چکر رانه کړې نه کېږي. غالب یې د ملګرو خبره پر ځمکه ونه غورځوله. ټول موټر کې کېناستل. په چکر ولاړل. ورځ په چکر تېره شوه. د ماښام پای و. غالب بیرته کور ته راستون شو. مور یې وویل زویه ډوډۍ تیاره ده. نه مورې زه موړ یم د باندې مې خوړلې. خپلې خونې ته روان شو. د کور دهلیز کې ټلویزیون روښانه وه. سندره غږېده ګلاب ګلاب ځوانان رانه په سرو. غالب وارخطا شو. له ځان سره وویل اوف ګلابو ته مې زنګ هم ونه وهلو. په منډه خپلې خونې ته دننه شو. موبایل یې راواخیست. له ځان سره وویل اړ یم له 0 تر 10 یوه شمېره ولیکم څو د ګلابو شمېره پیدا شي. له 0 پیل وکړ. زنګ یې تېر کړ. ځواب یې ورکړ. غالب ویل هلو. یو دروند غږ تر غوږ شو. حال واوره. دواره یې موبایل بند کړ. څو شمېرې ډایل کړې. د 6 شمېرې نوبت شو. ډایل یې کړه.
شیبه وروسته یې ځواب ورکړ. غالب وویل هلو. چا غږ ونه کړ. لنډه شیبه وروسته غالب بیا وویل غالب یم. له لنډې شیبې وروسته یو خوږ غږ تر غوږو شو. زه هم د غالب ګلابو. تیریږي خو بس کله کله سخت شي چې محبوب در سره وي کال هم ساعت شي. د بیلتون کیسې د چا هم خوښې نه دي. غوره هغه شی چې پی محبت شي. نړۍ تاج او تخت دواړه له عاشق هېر چې مصروف د معشوقې په سلطنت شي. رحیمي به ستوري شماري نور به څه کا چې یاره د بې وفا په نوم نامزد شي. د ملا اذان وختو خو ګلابو او غالب هماغسې خبرې کولې. شپې ورځې او میاشتې تېرېدې. داسې نه ښکارېدل چې بیا به ستونزې د دې خوږې مینې په مخ کې خنډ جوړ کړي. خو دا د انسانانو په لاس کې نه ده. ګرانو اورېدونکو، دا و د مین کډوال د ناول 5مه برخه. تر بیا راتلونکي تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.